د بنو وزیر سب ډویژن یعنی سابقه افار بنو ته بقاعده د پولیس نظام لړۍ وغځولې شوه. په دې لړ کې د میرزایل چک پوسټ بکاخیل په مقام باندې د ډي آی جی بنو عبدالله خان او ډي پی او بنو یاسر افریدي په مشرۍ کې یوه درنه افتتاحي دستوره شوې ده چې نه پکې یوازې خصدارو برخه اخیسته بلکې د سیمې مشران هم په دې موقع په زیات شمیر سره موجود وو. په دې مهال مشرانو ډي آی جی بنو او ډي پی او بنو ته د روایاتو تر مخه لونګۍ هم ورپسر کړې او تود هرکلی یې وکړو او په خپله سیمه کې د پولیس نظام په راتلو باندې د خوشحالۍ څرګندونه وکړه. د بکاخیل قبیلې د سر مشر ملک اسماعیل خان وویل په سیمه کې د پولیس نظام راتلو سره به بنیادي حقونو ته د خلکو رسایي اسانه شي. چې په دغه سیستم په ځو خاص په دا چې د امیر الله تعالی کاکو هم نور شي کنه مطلب دا د بلو د خال نکار شي سبق ویل شول او نکار نه سامش داخل ته نکار هم ملاو شي امن ملاو شي مطلب دا د په دغه بنځو خاص پولیس پر تاک باندې او په خو چې صحیح کار کردارګي کوه مطلب بل می تعلیم افتاد دي مطلب دا غون په نکار شي او پټیکلی کې پیسې خبره وا په پیسې چې شان اوی یو په دې موقع ډي آی جی بنو عبدالله خان وویل پولیس کې چې کم خصدار زم شوي دي دغه ته به د پولیس ټول مراعات ورکولی شي. وزیر رونو ته خپل بنیادي انساني حقوق حاصل شو او یو نوی یو ګولډن دور شروع شو هغه ریپ سی آر او بلیک لا ټایم ختم شو او پولیس سره مرجر سره کم سا اوس خو هم زین پولیس افسران دي چې کم خصدارو سابقه یا لیوي والو هغه ته یو پوره سټرکچر ملو شو هغه ته عیني ګارانټي ملو شو هغه ته سرویس ته تحفظ ملو شو هغه ته زمونږ د باقي پولیس په شانتي او مقه مراد او مقه سټیټس او مقه ریسپیکټ او مقه انسنټیوز ملو شو. اخیره کې ډي پی او بنو یاسر افریدي وویل په بنو کې په مجموعي توګه د پولیسو 15 تاڼې جوړولی شي چې پیل یې د تجربې په بنیاد باندې د ګمباتي احمدزای وزیر سیمه کړی دی. د کیمرامین افتاب خان سره گوهر وزیر، خیبر نیوز، بکاخیل، بنو.